سلامونه لیدونکو، نن زه یو ځل بیا یو تاریخي ځای ته راغلی یم او غواړم چې د دغه ځای په اړه لنډ معلومات درسره شریک کړم. د بابر بڼ چې د باغ بابر په نوم شهرت لري، اوس د کابل په ښار کې په یو لوی تاریخي پارک باندې بدل شوی دی. د دې باغ په لویه دروازه کې یوه غرفه د کنټرول او د ټکټ د پلورلو په خاطر جوړه شوې ده چې د شاه جهانګیر په وختونو کې د همدغه مطلب په خاطر ورڅخه کار اخیستل کېده او د ورځې په زرګونو لیدونکي دلته د دې بڼ د لیدو لپاره راځي. نوموړی باغ د مغولو د اولي دیکتاتور بابر په وختونو کې 1528 عیسوي کال کې د هغه په امر جوړ شوی دی. دغه بڼ د بابر د استراحت کولو آخري ځای هم و. د بابر هغه امر کوم چې د دې باغ د جوړولو لپاره خپلو همکارانو ته ورکړی و، د دې امر پورې اړوند اسناد د بابر په یاد راوړنې د یادښتونو په کتاب کې اوس هم پیدا کولی شو. د مغولو د شهزادګانو دا رواج و کله به چې دوی په کوم ځای کې اوسېدل هغې سیمې ته به یې ترقي ورکوله چې د دې جملې څخه یو هم بابر بڼ و. بابر خپل استراحت او خوښي لپاره دغه باغ آخري ځای ګڼلی و. د بابر باغ د بابر ناستي لپاره ډېر پر زړه پورې ځای و. د بابر د قبر څخه ټیټ په یو تیراس باندې جومات جوړ شوی دی. یوه ویاله چې پر تیږو باندې فرش شوې ده د یوې لارې او تیراس ترمنځ قرار لري او د ویالې په مختلفو ځایونو کې د لامبلو لپاره ډنډونه هم جوړ شوي دي. نوموړی لښتی د هغه تیراس لاندې کوم چې جومات ورباندې جوړ شوی دی تیریږي. جهانګیر په 1400 عیسوي کال کې له دغه ځای څخه کوم چې بابر پکې ښخ شوی دی د یو زیارت په شکل جوړ کړ او په همدې توګه جهانګیر امر صادر کړ چې د کابل باغونه باید د دیوالونو په ذریعه وساتل شي.